زموږ خلک و زنانې ته جلا کور نه ورکوي. د شریعت اول شرط دا دی چې ته واده کوې ته به زنانې ته جلا کور ورکوې. ولې؟ هغه وجه دا ده چې دا ستا ښځه ده، ستا د ورونو ستا د بابا ښځه نه ده. پر تا باندې د بابا او د ادې حق فرض دی، خدمت فرض دی، او پر دې زنانه باندې کې وکړي ښه کار دی، کې نه وکړي حق نور باندې لري. نو زما څه ډېرې زنانې خوابدې دي، هغه وایي مولوي صاحب موږ ته د خپلې نژندې درولې دي. یا نژور مې نه ده درولې، ته مې خپلې خواښې ته ودرولې، ستا خواښه پر تا حق نه لري چې دې خدمت وکړې. د ښځو په بیا کلي مې سر خلاصېږي، دا راولاړ څه خپل کور ته حساب ولګېږي، دا خو نو زما نژور ده، دا به زما خدمت کوي پر دواړو سترګو. ولې به نه کوو؟ ولې به زه په خپل کور والا د خپل بابا وادي خدمت نه کوم؟ صحیح سلوک. اوس خبره دا ده، دا وایي زما نژور دي ما ته ودرول، نژور مې نه ده درته درولې، تا ته مې سر در خلاص کړي، ستا خواښه پر تا حق نه لري. دا څه وایي؟ زما خو نو وخت تېر دی. نو چې وخت تېر دی نو په هغې کې زموږ څه قصور دی؟ ستا پر بې عقلي به وخت تېر شوی، نو هغه پر موږ ولې تاوانه یې؟ خو دا یوه خبره. دویمه دا درته کوم چې دا ته لور واده کې، نو ستا لور د خواښ او د سر خدمتونه ډېر وکړي که د خپل خاوند؟ ویانو د خپل خاوند دې وکړي. دا ولې نه هلته ناوخته راځي د خاوند خونې لره، هغه په انتظار یې، هغه بیده سوی، دا ور لوښي پرېنځي، بیا کچن جارو کوي، بیا د خواښو د خسر بسترې وراوروي. منم ښه کار دې ویکه. که یوه زنانه بې شرم و بې حیا وه، هغه ویل زه نه کوم، نو بیا په دې خبره طلاق ورکوي چې زما د مور خدمت یې نه کوئ، په دې خبره طلاق ورکوي چې زما د پلار خدمت یې نه کوئ، په دې خبره طلاق ورکوي چې زما د ورونو د خوندو خدمت یې نه کوئ. یا اول د ښځې دپاره پکار ده چې ښځې ته هم دغسې مور لرې، ته هم دغسې ورېنداره لرې، دا ستا ورېنداره هم خواښې لري چې خدمت یې وکړي، تا ته هغه ځای کې اندازه درکوي چې ښه کار دی که بد کار دی. نو نن چې ته په پردي کور کې دا کار کوې، نو ته څه پکې وایې؟ زه درته وایم که یو ښځه بې شرمه وه، هغه ویل زه یې نه کوم، بلکل یې نه کوم، نو بیا طلاق مه ورکوه، کور ورجلا کړه، کور ورجلا کړه. ودې کې الله دې وکړي چې زموږ زنانې په پرده کې د خپلو لیورو خدمتونه وکړي. منم زه پښتون یم، د پښتنو د معاشرې سم تعلق دی، کنې دا خبرې به اول زما مور پلار ته رکاوټ چې دی هغه جوړ شي. منم که یوې زنانې ویل زه نه کوم، ګر سره دې نه کوه، ورسه جلا کور ورکړه. اوس که په دې کور کې دې ستا سره ګزاره نه کول، بیا نو راولاړ شه، بیا نو ښه شیرین طلاق ورکړه. صحیح سو. د اسلام موږ ته دغه لاره راښولې ده. نو د الله رسول فرمایي إياكم والدخول على النساء تد نمحرم شو سرك شينيما. فقال رجل من الأنصار أفرأيت اللحم يا رسول الله؟ دا خاوين چې کم نزدې قریب دی، ورور واکا زوی بل، دام شی د الله رسول الله الحم الموت لیور یا د خاوین نزدې قریب نارینه، دا خو مرګ دی. رواه البخاري. دا خو مرګ دی. ته څه کوې؟ سید زموږ ته کورونه ولې تباه دي؟ موږ په دې تباه موږ منافقان، نیمه مې اسلام خپل کړی دی، نیمه مې انجیوز خپل کړی دی. صحیح سو. د پردي شي سره لاس نه ملاوو، حرام دی. د ورېندارې سره ملاوو. اسلام ماته وایي ورېندار چې شته پردی دی. زموږ ته په معاشره کې دا نه ده چې ورېندار راولاړېږي خپل لیور پر لاس مچه کوي. ولې مچه کوي؟ چې څه هوښیار یې هغه پړونی مړونی، چې هوښیار نه وي بې عقل یې هغه څه چم کوي. ولې نو دا چا درته ویلي دي؟ یا نو پښتانه دي، نو حاجي صاحب خوا به دی، بابا خوا به دی، ادې خوا به دی. په کور کې بې اتفاقي مه راوله، یعنی په کور کې بې اتفاقي که بېدیني. الله وایي په کور کې بېدیني مه راوله، بابا او ادې وایي په کور کې بې اتفاقي مه راوله. د چا خبره منې؟ د بابا او د ادې د منې که د الله او د رسول د منې؟ بابا او ادې وایي چې مطلب زما نژور ده، دا د زما د ټولو زامنو خدمت کوي. الله او رسول وایي یا دا د خاوند دپاره دې راوستلې، تا چې نکاح تړله په نکاح کې دې دا وویل دا د پلانې ده که د پلانې و د پلانې و د پلانې ده. خدای ویل دا د پلانې دپاره ده، تا ول و قبوله مې ده د خپل پلانې زوی دپاره. نو هغه بل پلانې و بل پلانې د کومې خوا پکې راغله؟ پښتانه چې تباه دي هغه وجه دا ده د منافقت ډېر رول دی چې هغه لوبوي. یو طرف ته د اسلام خبرې کوي، بل طرف ته نیمه کفر په مخه راخستی دي. نه مسلمانان پاته سو، نه کافران پاته سو. انجیوز والا خو وچ کله کفر په مخه راخستی دي. او موږ چې موږ نیمه اسلام، موږ یاره د چې پردي شي سره خبرې کول حرام دي، ناجایز دي. په یو ځای کې ورسره کښېنستل ناجایز دي، پردي شي سره مطلب تعلق ساتل ناجایز دي. صحیح ده. دا خو موږ منو. او بیا دا ورېنداره ده چا په کور کې ولې وایي ورېندار ولې ورسره وسیږي؟ ولې ظلم دی که نه دی ظلم؟ نو موږ چې یو موږ هغه ګوډان یو، ګوډان نه پړه پښه لګولی سو، نه پړه پښه پورته کولی سو.
صحیح ده نه دلته په پرد دین عمل کولی سو نه پرد دین چې دی هغه غورځولی سو ولې پښتانه خو ډېر غیرتمند دي ډېر دلاور دي ډېر پر اسلام مین دي ای تورې په غاړه کښې وتلی بل طرف ته بیا پښتونوالی د هغه رسم د هغه رواج د هغه خبرې په غاړه کښې وتلی دي راسي زه در ښکاره کوم چې یو سړی په کور کې د چا سره د خپل کور د خپل ورور د کوروالا سره صحیح سلو بیا د هغه ځوان کور په خبرېږي بیا دا د باندې پسې اخلي پسې واخیستی بیا وایي چې مطلب ته به 15 کاله 10 کاله دې کور له نه راځي دې کلي له نه راځي یوه میاشت بعد بیا بیرته بابا وادې راولي نو څنګه کوي نو انسان دی خامخا ښه انسان دی د لاس رېړۍ دې ورکوي غل په 100 کاله نه ماپوي د کور بیلچه دې ورکوي غل په 100 کاله نه ماپوي او دلته دې د کور عزت نیلام سو په میاشته کې ماپوي صحیح سو موږ والله که یا پر مسلمانان یا پر پښتانه کش کې پر پښتانه وای پروا نه لري پښتونواله خو برابر وای یا پر مسلمانان وای پروا نه لري پر اسلام خو وای پښتونواله می هم تبا کوي و می شرموي اسلام هم تبا کوي و می شرموي کافران دا ګور په امریکا کې غټ پوپوس مسلمان سره هغه ورځ ما منافقت په وسه نو پر چې بزړی کې زما د اسلام سره هم دردي او په خلص ما چې شو په خلص ما دا خبره و چې یارانو بس موږ عیسایان موږ کلیسا د موږ پلانې انجیل دی ول ما دا نه سو برداشت ولی ما اسلام کلمه وویل د ټول دنیا سره مبارکي ول را روانې دي د امریکای په تاریخ کې دومره لوی پوپ چې دی هغه مسلمان سوی نو اوس اندازه ولګوه چې دی وایي زه عیسایي وم ما ته د ازما ضمیر اجازه نه راکول په زړه کې د اسلام په خوا وم اسلام ته مایل وم په خوله زه د عیسایت خوا ته مایل وم ولې نو راولاړ شو چې شوق فیصله وکړه زه مسلمان یم که په زړه کې مسلمان یم په خوله مسلمان یم مشتي په خوله مسلمانان په زړه کې منافقان اوس په چیش سره جوړ شي اوس په بیا لکه جړګان نه به نری نه به ښځې داسې به موږ هم دغسې جوړ سو نه به پښتانه نه به مسلمانان هم الحمدلله پښتانه هم یم الحمدلله په پښتونوالي کې چې کوم رسمونه رواجونه د قرآن د حدیث خلاف دي هغه ګرته په پښو وو هغه په لغت وو که بابا خوا به دې کېږي که ادې خوا به دې کېږي که ورور خوا به دې کېږي که خور خوا به دې کېږي که کوروالا خوا به دې کېږي ولې اسلام زما او ستا د عزت ډېر لوی دعوی ډېر اسلام چې څومره لوی دعوګیر دی زما او ستا د عزت بل هېڅوک نه دی نو چې اسلام وایي نه دی بیا ته ویلې کوي آشه چې سبا در پېښ شي بیا کوي چې سبا در پېښ شي بیا کوي او بس نو موږ په اسلام عمل نه کوئ ولې د پښتانه ولې د امتحان ورځې ته ناست دي ولې د ازمایښت ورځې ته ناست دي چې ورپېښ شي بیا په هغه ورځ منې په هغه ورځ کې کافر ومنې په هغه ورځ کې دشمن هم د اسلام غمنې نو ولې نن نه منې مسلمان دوستي و دې ته ویل کېږي چې ما ته نه در راپېښه سوې زه د اسلام ټولې خبرې منم منافق دې ته وایي چې ورپېښه سو بیا یې ومنله او کافر دې ته وایي چې ورپېښه سي هم یې نه منې د هغه څه مخکې هم نه منې الله رب العزت دې موږ ته هدایت وکړي دوه ډېر خبرې م پاتې سولې ما خیال تر مازدیګره سره اخته یو مازدیګره تر ماښامه لا نه خلاصېږي بیا دوې جلسې به د مابینځ تر ماښامه پورې لرم ډېر مې بیان ډېر پاتې سو بیخي ډېر پاتې سو خیر عزیزانو الله دې موږ ته هدایت وکړي الله رب العزت دې موږ سړي کړي الله دې موږ د رښتیاو مسلمانان کړي الله دې د رښتیاو پښتانه کړي اسلام هم په حق په رښتیا غواړو پښتونواله ځکه موږ پښتانه یو نو پښتونواله هم په حق په سچ غواړو الله رب العزت هم د بې عزتۍ وساتي الله دې د بې شرمۍ وساتي الله دې د یو بدنامۍ وساتي الله دې د یو داسې ټکي وساتي چې سبا په خپل کور کې سره ژاړو الله دې زموږ د خوندو زموږ د لوڼو زموږ د کوروالاو زموږ د مندو عزتونه چې دې هغه محفوظه وساتي الله دې زموږ د ځوانانو زموږ د بچانو عزتونه چې دې هغه محفوظه وساتي الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد